د کاڼي کرښې فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل ګلونو مینوالو سلامونه. تمه ده چې ټول وراته روغ یاست. مینوالو ځانګړې مننه کوم له هغو ملګرو څخه چې رښتیا هم د منځپانګې په ټاکلو د موضوعاتو په راکولو کې راسره مرسته کوي. ملګري میسج کړی و چې ځینو ملګرو انډیوالانو څخه سخت خفه کېږم، ځینې وخت زما په حق کې ناروا کوي، څه باید وکړم؟ نو ما ورته ویلې چې بښنه ورته وکړه. هغه وویل زه په همدې اړه یو ویډیو جوړه کړه. نو نننۍ ویډیو د کاڼي کرښې ټولو مینوالو ته ډالۍ ده او غواړم د انسانانو د ډولونو په اړه درته ووایم. ګلونو مینوالو، انسانان د دریځ له مخې په درې ډوله دي. د موقف له مخې، د دریځ له مخې انسانان په ټوله کې په درې ډوله دي او دغه هر ډول ستاسې پر وړاندې داسې یو عمل ترسره کولی شي چې تاسې پرې ناخوښ شئ، تاسې پرې خفه شئ، له هغوی څخه خوابدي شئ. خو ګورئ فکر مو وي چې د هر انسان ته به تاسې بښنه کوئ. یوه ډله هغه انسانان دي چې هغوی له تاسې څخه د ټولنیز موقف له مخې یا د علم له مخې یا د عمر له مخې یا په هر ډول چې تاسې فکر کوئ خو له تاسې څخه مشران دي. نو دا ډول خلک هم ستاسې پر وړاندې یوه تېروتنه کولی شي. دوی ته موږ د دې له خطره بښنه کوو چې له موږ څخه مشران دي، عمر یې له موږ نه زیات دی، علم یې له موږ نه زیات دی، یا دا چې ټولنیز موقف او دریځ یې له موږ څخه پورته دی. نو که دې ډول خلکو زموږ پر وړاندې کومه تېروتنه کوله یا موږ فکر کوو چې زموږ په حق کې ظلم وکړ، دوی ته د دې له خطره بښنه کوو چې له موږ څخه مشران دي. دویمه ډله خلک هغه دي چې له تاسې څخه په ټیټه درجه کې قرار لري، یا علم له تاسې څخه کم دی، یا ټولنیز موقف او دریځ له تاسې څخه ښکته دی، یا دا چې عمر له تاسې څخه کم دی. دا ډول خلک هم ګوره ستاسې پر وړاندې تېروتنه کولی شي. دوی ته به د دې له خطره بښنه کوئ چې له تاسې څخه کشران دي، نه پوهېږي، ښه تېروتنه یې وکړه، ماشوم دی، عمر یې کم دی، علم یې کم دی، نه پوهېږي، تجربه نه لري، علم نه لري، پوهه نه لري. نو که تېروتنه یې وکړه خیر ده، د هغه د ناپوهۍ، د هغه د کم عمرۍ، د هغه د دریځ د ټیټوالي له امله هغوی ته بښنه وکړي. درېیمه ډله خلک هغه دي چې تاسې فکر کوئ چې بیخي ستاسې په شان دي، تاسې نه زیات دي نه تاسې نه کم دي، ټولنیز دریځ یا موقف یې ستاسې په شان دی، علم هم تقریبا ناپوه هم نه دی، ښه علم هم لري، ماشوم هم نه دی، عمر هم ښه کافي عمر دی، ولې بیا هم ستاسې پر وړاندې ظلم کوي، یوه تېروتنه ترېنه کېږي. نو دې خلکو ته به هم تاسې بښنه ګوره کوئ. او هغه ځکه چې تاسو د خپل ځان په اړه فکر وکړئ. کله چې الله تعالی فرمایي چې انسانه ته مې ضعیفه پیدا کړی، نو زه الله تعالی ما ته فرمایي چې ته مې ضعیفه پیدا کړی، زه څنګه ځان ته بیا پیاوړی ویلی شم؟ څنګه زه فکر کولی شم چې زما نه به تېروتنه نه کېږي؟ نو تاسې فکر وکړئ مینوالو، هغه خلک چې ستاسې سره ورته دي، کله که تاسې تېروتنه کولی شئ هغوی هم تېروتنه کولی شي. هغوی هم انسانان دي، فرښتې خو نه دي، ملایکې خو نه دي که نه، صحابه کرام هم نه دي. په دې اوس وخت کې خو صحابه کرام هم موږ تاسې نه لرو، نه د هغوی درجې ته رسېدلی شو. نو هغوی چې ستاسې سره په انډول کې برابر دي هغوی هم تېروتنه کولی شي. هغوی ته د دې له خطره تاسې بښنه وکړئ چې ستاسې نه هم تېروتنه کېږي. کله که تاسې نه تېروتنه کېږي هغوی هم تېروتنه کولی شي. نو ګلونو مینوالو، انسانان په درې ډوله دي. هغوی چې له تاسې څخه لوړ یا پورته یا مشران دي، هغوی چې له تاسې څخه ټیټ یا کشران دي، او هغوی چې ستاسې برابر دي. دغه هر یو ستاسې پر وړاندې یوه تېروتنه او یو ظلم کولی شي، خو تاسو به د هر یو ته په خپل ځای کې بښنه کوئ. راځئ مینوالو، د نن کاڼي کرښې اصلي موخه دا ده چې پخپله هم خلکو ته بښنه وکئ او له خلکو څخه هم بښنه وغواړئ. تر راتلونکي کاڼي کرښې ښې چارې. خو زموږ یوټیوب چینل له سبسکرایب مه هېروئ، زموږ صفحه فالو کړئ او د صدقې جاریې په دود له خلکو سره شریکه کړئ. نړۍ مننه.